یاره عبیده یو خو دا پلار راته واده هم نه کوي کله یو باندې راته کوي کله بله باندې راته کوي نه پوهېږم چې زه څه وکړم یار یاره وروره تا علاج ما سره شته که نه څنګه علاج د ما سره شته خو زما ګوره شکرانه به مې ګورهي او که نه والکې زما او ستا خو ورورولي د انډیوالي خو نه ده په دې ورورولي کې چا دا شیریني راښکلی دی خو شیریني در باندې خورم که نه زما دا کار را جوړ کړه که د پلار نمبر مې درکړم که د هغه مشر ورور نمبر مې درکړمه خو یوه لاره راته جوړه کړه ورکې که یاره لال جانه ای د مازدیګر نظر ماتیه دا کارونه په ما باندې هم تېر شوي دا کوم کارونه چې تو سره ټکې پوه شوې ما هم دا کارونه کول په کور کې ما ته هم چې کوژدن نه کوله بس هله وله بس کله یو شی وه او کله بل شی وه یو شی راغله به بل وهه او بل دا شی کوه کنه بس ګډوډي مې په کور کې جوړوله بس خلک مور او پلار مې مجبوره کړل هله به یې دلته واده وکړه سر به یې ټیټ شي خپل کار ته نو بس ته یم چې زه درته هغه لاره ګودره ښیم خو چې ما له ګوره پکې شیریني راکړي او زما د جیب غمه پکې وکړي ګوره ځکه چې لږ پیسې خو م تا سره شته خو زه شپاڼه یم وروره هی نو ورورولي م تر مطلبه شوه هغه متل خو دې اورېدلی که نه وایي ما خدای دپاره یار لیدلی نه دی هر سړی خپل مطلبه پورې یار دی یا لکه دا یاري میاري پرېږده خو ته خو ښه پوهېږې چې دې وختونو کې د جیبونو سیسټمونه هم خراب شوي دي کارونه خراب دي بس زیات یې درنه نه غواړم ملا دې مه موتوه یو 100 روپۍ راله راکړه 100 روپۍ چې کم از کم لږ جب خرچه خو مرچه خو پیدا شي که نه ته شپاڼې ګرځو ته شپاڼې قربان دې شمه ته خو ما نه زرګون غواړې نو ته خو لار ما ته وښیې که نه زه څه شی وکړمه یارې داسې لاره به درته وښیم داسې لاره چې ته به په خپله ما ته دعا کوې چې یاره کاشکې دا مشوره ما ته مخکې را کړی وی او که نه ته خو ټیکونه کوې بې ځایه بې ځایه ټیکونه کوې او دغه څه کار معلوم نه وي عکس عمل معلوم نه وي زه تا ته لاره ښیم او په همغه لاره به سیده روانې ګوره ښه چې لږ هم کوږ را کوږ شوې که نه کار دی بیا خپل ضروره بیا ما ته شکایتونه نه کوې پوه شوې که نه ښه نو پهلوانه دا راته وایه اوس څه شی وکړو کوم ملا ته مې وړې چې تعویض ولیکي که تا سره کوم تعویض ده که کومه طریقه لرې څه شی وکړو زر وایه که نه یاره خدای دې خدای بیخ ځان ته شین که ووروره نه زه درته تعویض در کوم او نه یې په ملا درته لیکمه دا زما خپل نظم ده زما خپل نظم ما چې درته کوم لاره وښودله او کوم خبره مې درته وکړله چې کامیاب پکې نه شوې که نه بس بیا ما ته ووایې چې وروره ته ملامت یې او بس تا ما ته غلطه مشوره راکړله کامیابېږې به 100% به کامیابېږې ولې چې دا کارونه په ما تېر شوي دي دا شیزونه ما خپل ځان سره کړي دي که نه بس کامیابه شوی یم دغه بس شکر د دوه زامن مې ګرځي یاره زړه دې راته کې شین کړو وروره 3 ساعته شو دا وکړه لاره نه ښې څه شی دي اخره ما خو پوهېږه که نه لاره درته ښیم که نه ځان مه خوره بس اوس غوږ کښېنه زما تقریر ته چې زه تا ته څه شی وایم ووایه ګوره لال جانه یو به داسې چلو چې اول لاړې کور ته پف اول به غوسه کړي پوه شوې که نه په مور به پټکه وکړي دا بس نو غوسه خو تا ته درځي که نه به دا شی به ته وکړي بیا به وروره وړوکی ورونو سي غټ ورونو به چې داسې په تا باندې راباندې وکړي بس وړوکی ورور به راونسي ډب ډوب هغه به یو 2-3 څپېړې ووایي لرې شه دا غوسې به وکړي که وړه خور دي بس هغه به راباندې کوي خوا دې خوا غوسې موسې بس بیخي ته یم چې بس چې څه د مخې ته راته که نه غوسې پرې کوه پوه شوې که نه به دا فارموله کوه او بس له خیره سره بیا به ته ګورې او بله خبره دا ده لال جانه که دا فارموله چې د کار ونه کړه درته بیا به داسې چل وکړي که نه چې بس یو لوښی به ورې دراس به دا دیوال به یې ووړي پیاله دې راغله پیاله به مولې پوه شوې چیلم چیله واله دراس به دا پکي دا سر پرې ووله پوه شوې بس ګډوډي جوړه کړه پوه شوې که نه بس نو که دا لوښي موښي دي د بوشکې یا که څه شي پرې لغته یې وهه سم فوټبال پې هغه که پوه شوې ته وګوره خپله به دې مور او پلار مجبوره شي چې یاره که دا سړی واده غواړي خو بیا خپلو کې خپله ښه پوهېږي پوه شو مور او پلار دي که نه پوه شوې که نه او به وایي که دا سړی واده غواړي نو بس همدغه ده چې بس کار به دې جوړ شي او زمونږ به دا 100 روپۍ نه 200 روپۍ شي شیریني به ګوره بیا زیاته راکوې ګوره ښه غل غونې پوه شوې قوارض یې لږ د غلو غونې ده داسې نه چې په 100 روپو باندې ګوره سترګې ګوره پټې کړي پوه شوې که نه مشوره خو دې ښه مشوره راکړه خو افسوس چې زه دومره بیا کل نه یم لکه تا غوندې چې لاړ شم مور او پلار باندې غوسه وکړمه ورور ووامه لوښي مات کړم ولې ته زه بیا کل ښکارمه یاره بس زه صحیح دم چې زه بیا خل یم پوه شوې که نه بس ګرځه همداسې ګرځه په ګیره کې دې سپین لګېدلي د خدای انصافداره رنګ پې وهې پوه شوې بس چې زما دا مشوره نه منې ټول عمر همداسې ګرځه بې واده ګرځه پوه شوې غټ شوی خو بې معنا غټ شوی څوک د مور او پلار بېزتي کوي ما ته دې بیخي ونه کړي
ټول عمر دې کوزده ماته نه کوي بس. زه اوس د مور او پلار بېزتي وکړم ته پوهېږې د مور او پلار خپله نه جنتي بې معنا غټ شوی په خبره بیخي نه پوهېږې یاره زه تېرې ستا د انډیوالي نه په ما یې دومره سواد وویلې درس یې راباندې ویلې 12 کاله یې ما ته تکلیف کړی ده زه نن هغه بېزته کړم هلته چې ولې ما ته کوزده نه کوي یاره زه تا د انډیوالي نه تېره ځه لکه ځه ګرځه همداسې ګرځه پوه شوې که نه بس غم مه کوه په ګیره کې خو د سپین لګېدلی کېدای شي دا سر دې هم سپین شي او بې واده به ګرځې همداسې بې واده چې زما څوک نه مني دغه د خلک پلار بېزته که مور بېزته که ولې چې واده درته وکړي یاره ډېر غټ بیاکله ناستئ تاسو څوک چې د مور او پلار بېزتي کوي که نه هغې نه به غټ بیاکل په دې جهان کې نه